د سیدنا جابر رضی الله عنه مبارک سره روایت دی چې موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم سره یو ځای غزا ته تللي وو، یو خوا ته تللي وو د غزا په نیت باندې. هغه علاقه د نجد وه، د نجوه طرف ته تللي وو چې کله دغه غزا خلاصه سوله، دغې غزا ته چې صحابه کرامو ډېر مزلونه کړي دي په پښو باندې، ذات الرقاع هم ورته ویل کیږي چې یعنې دا هغه غزا ده چې صحابه کرامو مجاهدینو پر پښو باندې دونه مزلونه کړي وه چې حتی پښې یې تڼاکې سولې او پر پښو باندې پټۍ تړلې وې. د مبارک فرمایلی دي چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیرته راوګرځېدی، موږ هم ورسره راوګرځېدلو. پر لارې باندې را روان یو، یو ځای یوه شلې ته رالو چې په دغه شله کې درختې ډېرې ولاړې دي، د عیزا درختې ډېرې ولاړې دي، یعنې هغه درختې چې هغه ځوځان لري لکه د بیرې یا د ککر درختې، دغه درختې ولاړې دي. نو دغه وخت چې د غرمې وخت و، ګرمې وه، لمر و او صحابه کرام ستړي وه، نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم دوی ته وویل چې دلته به غرمه تیره کو، د غرمې سخته ګرمي به دلته تیره کو او در دغو درختو در سایو لاندې به ځان وساکو. نو هر صحابي مبارک در یوې درختې لاندې کښېنستی، څوک چې پرېوتله هغه پرېوتله. دی مبارک فرمایي چې یوه درخته موږ پیدا کړل چې ډېره لویه سایه یې درلوده، هغه موږ د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دپاره پرېښول. فإذا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلی الله علیه وسلم. یوه درخته چې ډېر غټه درخته وه او ښه سایه یې درلوده، دا مو د رسول کریم صلی الله علیه وسلم دپاره پرېښول. رسول کریم صلی الله علیه وسلم در دغه درختې لاندې پرېوتی او خپله توره هغه یې پر درخته باندې وځړوله. په دغه حالت کې یو سړی راغلی دی، دغه سړی مشرک دی، کافر دی، صحابه کرام ټوله پراته دي. دغه سړی راغلی دی، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم توره چې پر درخته باندې ځړېږي دغه توره یې راخستې ده او دا توره د پوښه څخه ایستلې. په دغه حالت کې د رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورباندې را بیداره سو. دغه سړي توره په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې پورته کړله او بیا یې ورته وویل من یمنعک مني، څوک به دې زما څخه نن خلاص کړي. د سرای صحابي، دغه سرای سړی چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته راغلی او د رسول کریم صلی الله علیه وسلم توره یې راواخیستله، د سړی مشرک دی په دغه وخت کې او په رسول کریم صلی الله علیه وسلم باندې توره پورته کړله. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې را بیداره سو، ده ورته وویله چې څوک به دې نن راڅخه خلاص کړي. د الله رسول صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وویل الله. هغه سړي بیا ورته وویل، دوه روایته دي. په یو روایت کې راځي چې هغه سړي درې وارې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته وویل من یمنعک مني، څوک به دې زما څخه وساتي، څوک به دې حفاظت وکړي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم درې وارې ورته وویل چې الله به مې د څخه ساتي. زما توکل او باور او یقین پر الله دی، الله به مې د څخه ساتي. نو په داسې حالت کې چې د یو چا توره په لاس کې او پر تا یې توره پورته کړي او یو سړی دا ورته وایي په جواب کې د سوال در باندې کوي چې څوک به دې راڅخه خلاصوي او ته په جواب کې ورته وایي چې الله، د دې څخه معلومه ده چې یقین او باور دی پر الله دی. دا چې د الله رسول صلی الله علیه وسلم په خپله و، د الله رسول صلی الله علیه وسلم په ډېره دلاوري او په ډېر شجاعت و دغه کافر ته ویل چې الله به مې د څخه ساتي. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم دریم وار هم دغه جواب ورکړي، د رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دغه شجاعت او د دغه عظیم او لوی غیرت څخه
په دغه کافر باندې داسې اثر رالی د نبوت جوابو د نبی جوابو چې ورته ویل الله به مې د څخه ساتي د هغه کافر د لاس څخه توره ولوېدله. په حدیث شریف کې راځي فسقط السيف من يده د دغه سړي د لاس څخه توره لسوله. فاخذ رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول کریم صلی الله علیه وسلم توره راواخیستله. چې کله رسول کریم صلی الله علیه وسلم توره راواخیستله فقال من يمنعك مني. اوس رسول کریم صلی الله علیه وسلم ورته وایي چې تا به څوک زما څخه خلاص کړي. من يمنع د الله رسول صلی الله علیه وسلم ورته وایي تا به اوس ما څخه څوک خلاصوي. من يمنعك مني تا به ما څخه څوک خلاصوي. دغه سړی ورته وایي فقال كن خير آخذ. دغه سړي و رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته یو قسم زارۍ وکړې او ورته ویې ویل چې ته داسې یو کس څه چې د خیر سړی وي یعنې مه مې وهه. کن خیر آخذ ته یو داسې کس څه چې توره دې په لاس کې د خو د خیر سړی یعنې مه مې وهه په دا توره باندې مه وهه. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ودغه سړي ته وویل فقال تشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله. ووایه دا شهیدي ادا که چې نسته لایق د عبادت مګر یو الله دی او زه د الله رسول یم. دا شهیدي ادا که. دغه سړي ورته وویل قال لا. دغه سړي په جواب کې ورته وویل چې نه کلمه نه وایم ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته دا سړي وویل چې کلمه نه وایم خو یوه معاهده در سره کوم یو عهد در سره کوم یوه وعده در سره کوم. هغه دا ده چې زه به هیڅکله ستاسې سره نه وجنګېږم ستاسې په مخالفت کې به نه ودرېږم او نه به د هغه قوم سره ملګری سم چې هغه قوم ستاسې سره جنګېږي او ستاسې مخالف وي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د ده دا خبره واورېدله نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم د دنیا در ټولو غیرتمن انسان و شجاعتمن انسان و او الله جل جلاله په د په زړه کې یو بېحده رحم ایښی و ځکه الله جل جلاله د ده په تعریف کې وایي رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم ته الله دا صفت ورکوي. رسول کریم صلی الله علیه وسلم کې بیا دونه مهرباني ده چې یو کافر پر ده باندې توره پورته کوي او بیا الله دی ځینې ساتي. دی په توکل محض باندې الله ځینې وساتي او دی بیا توره ورباندې پورته کوي هیڅ نه ورته وایي او د الله رسول صلی الله علیه وسلم پرېښوي. دغه سړی چې ځینې ولاړی نو وخپلو ملګرو ته ولاړی او ورته ویې ویل فقال جئتكم من عند خير الناس. زه تاسې ته راغلی یم د یو داسې انسانانو څخه چې هغه خیر د ناستو دی بهترین د انسانانو دی بهترین د انسانانو دی. داسې یو سړي د طرفه زه تاسې ته راغلی یم او دا قصه یې ورته وکړل چې داسې ورلم توره مې باندې پورته کړله د ده توره مې باندې پورته کړله لیکن هغه سړي زه وبخښلم پرېښولم. نو بهترین د انسانانو. د حدیث شریف په شرح کې محدثین لیکي چې هغه سړی بیا مسلمان سو او حتی داسې مسلمان سو چې د ده په لاس باندې بیا په سلګونو انسانانو نور ایمان راوړي. د حدیث شریف روایت بخاری او مسلم کړی دی.